نن بحث پر جی ډي پي باندې دی. ډېر ځوانان چې حتی د پوهنتون څخه د اقتصاد پوهنځي څخه هم فارغه شوي دي د همدغه جي ډي پي بلا په معنا نه پوهېږي. موږ دوه اصلي مهم برخې لرو، یو جي ډي پي ده، یو جي ان پي ده. ان ان پي چې ده او ان ډي پي چې ده هغه نور برخې دي، خو دوه مهم برخې چې موږ لرو هغه ټوله نن تاسو ته وایم په جي ډي پي او جي ان پي. دا نن تاسو ته تشریح کوم چې دا دي څه. په ډېر ساده الفاظو کې تاسو ته وړاندې کوم، انشاءالله چې بېسواده سړی به هم پوه شي. ځو درس ته ځو. جي ډي پي په اصل کې ګراس ډومېسټک پروډکټ ته وایي. اوس دغه ګراس چې دی موږ ته په اصل کې دغه صحیح تلفظ معنا شوی نه دی چې موږ دغه هر څه موږ سره ګډوډ شوي دي. اوس تاسو ته زه وایم چې دا ګراس چې دی دا په اقتصاد کې مجموعه معنا ورکوي ټوله. د بهرانیانو اړولی دی ناخالص، خو ناخالص هم صحیح خبره ده، خو مجموع خبره کوي. په مجموع کې تاسو ډېر ښه پوهېږئ. ډومېسټک چې دی داخلي یعنې کورنۍ، په کورنۍ په کور کې دننه چې څه کېږي دته ډومېسټک یعنې محلي او کورنۍ خبره ده. پروډکټ تولید ته وایي. هر هغه شی چې کارګر دی په حرکت راوړي او کارګر ته کار پیدا کړي هغه ته تولید ویل کېږي په اقتصاد کې. په دې خو پوه شوئ. هر هغه کار چې هغه کار دی که مثلا کراچيوالي هم ده، هغه یو کراچي ده، یو څوک یې چلی هماغه کراچي چې یو سهولت دی سرویس وړاندې کوي، دا چې دی کارګر یې هلته په کار اچولی دی، دې ته تولید ویلی شو. دې ته خدماتي تولید دی، سرویس ورته ویلی شو. هغه بیا په نورو برخو کې تاسو وایئ سرویسونه او مثلا څه خدمات کوم برخه دي. دا یو دوکان دی. دا جي ډي پي تاسو ته په یو دوکان کې ټول تشریح کوم، ځکه چې تاسو په نورو ځایو کې تاسو به دومره بلدیت ونه لرئ چې دا موضوع غټه نه شي په ټول باندې. په همدې دوکان کې چې مې تشریح کړ په ټول افغانستان کې بیا د مملکت په سطح باندې هم تاسو په پوهېږئ. جي ډي پي په اصل کې ده څه؟ دا دوکان چې تاسو وینئ دا دوکان د هر یوه چې دی خو دی دغه دوکان کې چې څه شیان پراته دي دې ته د دغه دوکان مجموعي سرمایه ویل کېږي. دغه دوکان کې چې څه شیان پراته دي دا د دې دوکان مکمله سرمایه ده، او دغه سرمایې ته چې هلته کارګر یې په کار اچولی دی او د خلکو روزګار یې جوړ کړی دی، همدغه ته د دې دوکان جي ډي پي وایي. که په دې کې که تاسو نشابي وینئ، که په دې کې تاسو څه وینئ بسکټ وینئ، که په دې کې تاسو غوړي وینئ، په دې کې دغه یو مجموعه چې کله مجموعه یې جوړه کړه دغه ته جي ډي پي وایي. یعنې د دې دوکان جي ډي پي چې ده د غوړي دي، بوره ده، نشابي دي، انرژي باب دي، همدا شیان چې دي دې ته د دې دوکان جي ډي پي وایي. ښه، اوس د مملکت په سطح باندې بیا جي ډي پي څه شی ده؟ د مملکت په سطح باندې جي ډي پي چې ده هغه بیا دا موضوعات دي، مثلا سلام کمپني ده، کامیار کمپني ده، سوپرکولا کمپني ده، دلته امارات کمپني ده، دا هم جي ډي پي کې راځي، ځکه چې د دې ګټه یو څه د افغانستان کې راځي، دلته راځي کارمندان یې په کار اچولي دي، دا په جي ډي پي کې راځي. او بیا زه تشریح کوم په دې برخه. اتصالات کمپني ده، کوکاکولا کمپني ده، دا چې دی دا زموږ په جي ډي پي کې راځي، ځکه چې دی هلته کار یې شروع کړی دی، هلته زموږ کارګر یې په کار اچولي دي او فایده یې افغانستان ته ځي. دا شو د افغانستان مجموعي فایده او د افغانستان کارګر یې په کار اچولی دی. دغه کمپنیان چې دي د دې څومره سرمایه پیدا کېږي دې ته د افغانستان جي ډي پي وایي. اوس دا خو یوازې د جي ډي پي یو برخه شوه. جي ډي پي په اصل کې موږ کولی شو څلور برخې ولرو چې یو یې سرمایه ګذاري ده، بلې دولت دی، دولتي خدمات دي، په دولتي خدماتو کې هم دلته عایدات پیدا کېږي، دا هم جي ډي پي ده. بل خدمات دي، مثلا ترانسپورت خدمات به ورته وایو، دا خدمات دي، دا هم په جي ډي پي کې راځي.
بل که خوراکي خدمات وایو یا خوراکي خدمات وایو دا هر څه چې دي دا په څو قسمه څخه جوړ دي چې مثلا دولتي خدمات هم عاید جوړوي او پیسې جوړوي د ملت لپاره خدمت چې کوي د مثال په ډول باندې ته ځې پاسپورت اخلي پاسپورت ته یو سهولت دی دا یو خدمت یې تاته وکړي او هلته هم کارګر په کار واولېده دا د دولت لپاره یو ګټه یې راوړه یعنې هلته کارګر هم په کار واولېدی او د دې پاسپورت د طریقې بیا تاسو خارج ته هم لاړئ دا یو کمک وشو بل سرمایه گذاری چې ده اوس مثلا سوپر کولا کمپنۍ ده کامیار کمپنۍ ده دا زموږ ستاسو خپل کمپنۍ دي اتصالات کمپنۍ ده چې دا زموږ کمپنۍ ده خو دلته خدمات وړاندې کوي سوپر کولا کمپنۍ چې ده دی نشابي او انرژي باب او دا شیان جوړوي هلته کارګر په کار اچولی دی کارګر چې په کار اچولی دی او د دې کارګر ګټه دا ده چې زموږ یو څو دانې افغانان په کار بریږي او د ماشومانو اولادونه یې نسې مړېږي دا زموږ د پانګونې ګټه ده خدماتي ګټه چې دي خدماتي کمپنیانې چې دي د مثال په ډول باندې کامیار کمپنۍ چې ده دا خدمات وړاندې کوي ته پیسې ورکوي د کابل څخه د هرات ته وړي بل شی فزیکي شی خو تاسو در نه کړو تیاره خو دې رانه وړه په هغه ټکي په هغه $50 شپېته ډالره باندې فقط ته یې ته هرات ته تر لاسه پورې ورسول دا یو سهولت دی دې ته خدمت وایي مخابراتي کمپنۍ د سلام په نام سلام پیسې ورته ورکوي تلیفون خبرې کوي تاسو خو څه یې رانه کړه ته فقط تا کار یې اسانه کوي دلته خدماتي کمپنیانې وایي یوازینۍ اداره چې ډېر خلک د ژر رضایت پیدا کوي هغه خوراکي کمپنیانې دي لکه رستورانت ته ولاړ شه دلته مې د رستورانت یو خاصه راوړنه دی کنې موږ تاسو په کابل کې ډېر ښه رستورانتونه دي مثلا کافیټریا ده بخارا ده قصر سلیمان دی او یمي ده دا هغه رستورانتونه چې موږ ورتلو رستورانت دا خوراکي خدمات چې دي دا بیا ډېر خلک خوشحاله دي نس مړېږي او خوند هم کوي دا چې دي یعنې څو برخې سره یو ځای کېږي د دولت دپاره ګټې تشکیلوي او خلک په کار بریږي دې ته عمومي جي ډي پي وایي دا د یو مملکت جي ډي پي اوس راځو برته دکان ته ځم په دې کې جي ان پي تاسو ته تشریح کوم ګراس نیشنل پروډکټ هغه ډومېسټک پروډکټ یعنی په کور دننه چې څه کمپنیانې کار کوي څومره چې کار کوي هر څه چې کوي هغه ډومېسټک دی د مثال په ډول باندې دا کمپنیانې مې جدا کړي دي لاندې راوړي دي دا زموږ نه دي دا په افغانستان کې کار کوي مګر کلیوال چې دی په استرالیا کې دی په استرالیا کې دلته کلیوال وظیفه لري او کلیوال پیسې هم پیدا کوي د کلیوال پیسې د افغانستان جي ډي پي کې راځي نه راځي ځکه چې په استرالیا کې دی د افغانستان دی مګر هغه په استرالیا کې دی دلته یعنی بهرنۍ څوک چې په بهر کې دی د هغه عاید موږ په جي ډي پي کې نه راځي مګر د اماراتو مثلا هلته کارمندان یې مقرره کړي دي مثلا اتصالات دی کوکا کولا دی هلته خدمات یې وړاندې کړي هلته کارګر په کار اچولی هغه زموږ په جي ډي پي کې راځي یعنې د کور دننه چې څه ګټې راځي هغه جي ډي پي بیا هم سوسر خلاصوم یو بانکي حساب دی د کلیوال په نامه باندې د کلیوال یو بانکي اکاونټ خلاص کړی په نامه ده جي ډي پي ګراس ډومېسټک پروډکټ همدغه اکاونټ دی چې دا ملي اکاونټ دی د ټولو افغانانو اکاونټ دی چې د سلام څخه هم پیسې ورته راځي دا عمومي راځي کامیار هم ورته هستي سوپر کولا هم هستي امارات هم هستي اتصالات هم هستي کوکا کولا هم هستي نورې کمپنیانې هم هستي دا ټولې کمپنیان چې کوم پیسې دي دغه اکاونټ ته ځي دا جي ډي پي په دې باندې سر خلاص اضافه خبرو ته مه ځئ جي ډي پي ګراس چې دی مجموع ایرانیانو ناخالص کړی ناخالص ګډوډي جوړه کړې ډومېسټک داخلي پروډکټ تولید کوم شی چې کارګر یې په کار واچوي دې ته تولید وایي
اوس موضوع څه ده؟ اوس راځو پر ګراس نېشنل پروډکټ باندې خبرې کوو. ځو برته دکان ته ځو. اوس راځو د نېشنل ګراس نېشنل پروډکټ چې دی یعنی مجموعه د ملي تولیدات پروډکټ سیسو. اوس د دغه دکاندار په جی ان پی چې ده دا اوس تاسو ته زه معلوموم. د مثال په ډول باندې دلته چې دغه انرژیانې وینئ، دا انرژیانې لوګو یې نوم نه اخلم، دا اخلو د سوپر کولا کمپنۍ خپل انرژیانې راوړي دلته ایښې دي، او دلته دا بکسه هم سوپر کولا کمپنۍ هالیکوزي کمپنۍ ایښې ده. د دکاندار ته ویلي دي چې دغه جنس ما دلته ایښی دی چې څومره دې خرڅ کړه په هفتې په سر کې زه راځم تا څخه پیسې اخلم. مال د هالیکوزي او د سوپر کولا دی مګر ایښی دی د فیضو کاکا په دکان کې. ښه، فیضو کاکا دلته څه شی لري؟ فیضو کاکا غوړي د خپل لري، سګرټ د خپل لري، نوشابې یو څو دانې د خپل لري، او یو څو دانې هم چاکلیټ لري. دا د فیضو کاکا خپل شان چې خپل په دکان کې دی لري. او بل فیضو کاکا د خپل دکان هم د خپل دی، او هغه بکسي چې هایني بکسي چې دی دا یې جوړ کړي دي دا یې هم د خپل دی. دغه شیان چې د خپل فیضو کاکا دی دې ته جی ان پی ویل کېږي، یعنی نېشنل پروډکټ، مجموعه ملي تولیدات. دغه د سوپر کولا او هالیکوزي تولیدات چې دلته پرته دي دا د فیضو کاکا په جمع نه راځي. دا په جی ډي پي کې خو راغله ځکه چې جی ډي پي خو ټولو دکان کې سره یو ځای او ټولو حساب کېده، مګر دلته یوازې د فیضو کاکا معلومات شان چې دي هغه په دغه په جمع راځي، مګر د فیضو کاکا د اضافه چې سوپر کولا او کوکا کولا او یا سوپر کولا او هالیکوزي او هر څه نور کمپنیان چې خوشانې دلته ایښي دي هغه بیا د نېشنل پروډکټ کې د دغه دکان نه راځي. اوس راځم په ملي سطح تاسو ته خبرې کوم. د فیضو کاکا د دکان په جی ان پی باندې خو تاسو پوه شوئ چې ګراس نېشنل پروډکټ. ښه، اوس د ګراس نېشنل پروډکټ کې چې راغلو په دلته چې سو دلته بیا سلام زموږ خپل کمپنۍ ده، کامیار زموږ خپل کمپنۍ ده، افغاني کمپنۍ ده، سوپر کولا زموږ خپل کمپنۍ ده، عزیزي بانک زموږ خپل کمپنۍ ده، راشکو بابا زموږ خپل کمپنۍ ده، الکوزی هم زموږ خپل کمپنۍ ده. دا نېشنل پروډکټ شو، یعنی یوازې صاحبان افغانان دي. مخکې مې تاسو ته راوړی و چې کوکا کولا هم راغلی و، ځکه چې کوکا کولا خواته زما کارګر یې په کار اچولی و، مګر کوکا کولا چې دلته 100 روپۍ پیدا کولې په افغانستان کې 50 روپۍ ما ته په مالیاتو کې راکولې چې ما هلته، مګر 50 روپۍ نورې چې پاتې کېدله هغه یې خو وړله امریکا ته یې وړل، خو زما په درد نه خوري. سوپر کولا بیا څه کوي؟ سوپر کولا بیا د خپل مالونه یې دغه ورځ کې امریکا ته استولي دي، په امریکا کې 100 روپۍ ګټي، 100 روپۍ چې وګټلې 50 روپۍ امریکا ته ټیکس ورکوي او 50 روپۍ نور راوړي زموږ تاسو د افغانانو جیب ته واشي. دا سو زموږ نېشنل زموږ ملي تولیدات. فقط او فقط دغه ته سره خلاص کړئ. په جی ډي پي کې د یو مملکت چې څه شی په هغه هیواد کې د هر کس څخه کېږي هغه جی ډي پي راځي، مګر جی ان پي کې هر هغه څه چې د یو مملکت خپل عایدات او صاحبان هم د هغه ملک کې ژوند کوي دا د هغه په جمع کېږي. اوس کلیوال خو تاسو هلته ولیدل چې په استرالیا کې ژوند کوم، خو هلته په جی ډي پي کې خو رانغی، مګر اوس چې دلته کلیوال په استرالیا کې چې کار کوي د کلیوال $1000 $2000 که په کال کې افغانستان ته هستي یا نه هستي دغه یو څه کومک هم چې دی دا په نېشنل پروډکټ کې راځي، دا په نېشنل کې راځي، مګر د کوکا کولا په نېشنل کې نه راځي. ښه مستر خلاصه ده. خیر، زه په دې باندې یقین لرم ځکه چې په ډېر ساده ډول مې دا څه کړم. زموږ په پوهنتونو کې زیاتره دومره تشریحات ورکوي چې اخر کې سړی لیونی کړي. داسې درته وایم جی ډي پي په کوم هیواد کې چې څه کېږي د هر خوا چې کېږي ګټه راځي کارګر په کار شي دې ته جی ډي پي وایي. یعنی جی ډي پي هغه هلته خو تاسو دا د جی ډي پي اکاونټ شو، په دې کې هر یو پیسې اچولې، مګر دا جی ان پي اکاونټ شو ګراس نېشنل پروډکټ
دلته یوازې هغه کمپنیانې شامل کیږي چې نور بهر ته پیسې نه لیږي. هیله مند یم چې الګوزی صاحب تاسو هم پیسې ونه لیږئ دوبۍ ته او د افغانستان پیسې دننه په افغانستان کې مصرف کړئ او یقین لرم چې مصرفوئ تاسو. ښه دا سو جي ډي پي جي ان پي. اوس راځو په ان ډي پي او ان ان پي. دا دوه موضوعات تاسو ته وایم. نت ډومېسټک پروډکټ چې دی او نت نېشنل پروډکټ چې دی دا جي ډي پي خو نه خالصه داخلي عایدات وه تولیدات. جي ان پي چې و ناخالصه داخلي ملي عایدات وه تولیدات وه. اوس خالصه داخلي عایدات سره کم پیدا کیږي او خالصه ملي عایدات سره کم پیدا کیږي. راځئ چې د غفور کاکا دکان ته لاړ شو. راغلو بېرته دکان ته رالو. ښه اوس موږ غواړو چې د جي ډي پي خو تاسو ولیدئ چې خالص وه. موږ غواړو ان ډي پي معلوم کړو. نت ډومېسټک پروډکټ یعنی خالصه داخلي عاید چې دی دا پیدا کړو. دلته د غفور کاکا دکان ته راغلی و. غفور کاکا څه شی لري؟ غفور کاکا دلته خپل په دکان کې 100 دانې د پارټي انرژي لري. دا زموږ د وطن تولیدات یادوم پرمانه کې 100 دانې پارټي انرژيانې لري. دا خو دلته پارټیان انرژي خو هغه سوپر کولا او کلیکوزي او دی خو شان راوړي دلته شي که څه د خپل لاسه غفور کاکا د دکان په جام خو نه دی. دلته کیسه څه ده؟ کیسه داسې ده چې دغه انرژیانو کې په دغه 100 انرژیانو کې 4 دانې انرژي چې دي دا کوتیانې مات شوي دي یا سوري شوي دي لیک شوي دي دا بې فایده شوي دي. اوس دغه 100 څخه د دې 100 څخه چې دا 4 منفي کو 90 خالصه انرژیانې پاتې شوه چې دې ته موږ کولی شو دغه 90 ته جي یا ان ډي پي وایو نت ډومېسټک پروډکټ. د غفور کاکا دکان کې خو دا وه د انرژیانې چې مات شوي دي خو صحیح ده خو یو څه خو ګټه خو هغه په ګټه کې خو د غفور کاکا شریک و. که څه مات شو که مات نه شوه خو د غفور کاکا یو څه خو ګټه پکښې کېدله خو په هغه کې تاوان خو څه راغی نو هغه ته چې خالصه غواړې هغه څه چې اضافي مصارف چې کېږي تاوانونه کېږي هغه ټول ځینې وباسه دې ته ان ډي پي نت ډومېسټک پروډکټ ته وایي. که اوس موږ وغواړو چې ان پی معلوم کو یعنی نت نېشنل پروډکټ د غفور کاکا د دکان معلوم کو بیا خو چې دلته چې څه انرژیانې مات شوي دي دا خو د غفور کاکا د بالا دا خو پکښې کې مسؤلیت هلیکوزی دی او سوپر کولا د زلال مافاک دی دوی به پیسې ورکړي. دا خو سرمایه‌داره خلک دي. غفور کاکا خو غریب سړی دی یو کوچنی دکان لري. غفور کاکا څه وایي؟ دی وایي چې زه فقط خپل مسؤلیت لرم ځکه چې په دې کې تاواني شو انرژیانې نور راوړي هغه دومره مشکل نشته. غفور کاکا څه وایي؟ غفور کاکا خپل د غوړو مصرف حساب نیسي خپل د سګرټو حساب نیسي او پسې راځي هغه کومې شیشې چې مات شوي دي دا حساب نیسي. نو دلته چې موږ ولیده یو کوتې غوړي 2 کوتې رب او 3 کوتې بل څه شی یاد کړم ښه اوبه 3 بوتله هم اوبه دا ټوله د غفور کاکا په دکان کې خراب شوي دي او دا هغه شیان دي چې غفور کاکا پیسې پر ورکړي دي او د عمده فروش څخه یې راوړي دي دلته د ده په دکان کې خراب شوي دي. دته نېشنل پروډکټ ویل کېږي یعنې د دې مسؤلیت نور نو یوازې غفور کاکا د بل دکاندار یې په کیسه کې نه دی چې غفور کاکا او د دې د غوړو د دې روبو او د اوبو دا څه چې راوړو مثلا غفور کاکا درلودل 1 لک سرمایه درلودله 1 لک سرمایه چې درلودل په دې 1 لک کې د دغه غوړو د دې روبو د دې اوبو مصارف سوه 200 افغانۍ. دا 200 افغانۍ د 1 لک څخه منفي که دا 200 افغانۍ مساوي کېږي 99,800
همدا رقم پیدا هغه 900 دلته نن وی زرو 800 افغانۍ چې پاتې کېږي دا د غفور کاکا د دکان NNP ده یعنی نت نېشنل پروډکټ. اوس راځو په ملي سطح باندې دا خبره وکړو. اوس راځو په ملي سطح باندې سوپر کولا چې ده سوپر کولا مو خپل کمپنۍ ده مثلا کامیار مو خپل دی دلته اتصالات هم دی فرای دوبۍ هم کار کوي کوکا کولا هم کار کوي. دوی څه کوي؟ دوی خپل دا څه چې دي خپل ټول مصارف خپل د کارګرو لا پیسې ورکوي مثلا چې کوم ځای کې په کال کې ستونزې پیدا شوي سي هغه ستونزې ورته حلوي او خپل د موادو مصارف چې دي دا ترې باسي. د دې ټولو مصارف سره چې دا وایستل سوه دلته بیا په مجموع کې د دې څخه جوړیږي څه شی NDP نت ډومestic پروډکټ. د ټولو مصارف او د ټولو اخراجات سره چې هر څه پکې پیدا سوه بعضې خلک مالیه پکې کې حسابي او بعضې خلک مالیه پکې کې نه حسابي. هغه په یو بل درس کې زه تاسو ته وایم چې څه رقم د دوی څخه مالیه ایستل کېږي څه رقم دولت ترې ګټه اخیستل کېږي هغه بل درس دی. خو تاسو اوس د دغه GDP او GNP په ساده الفاظ باندې پوه شئ. ډېرې نه مغلق کوم چې بیا څه ګډوډ نه شي. تاسو دې باندې پوه شئ. دا کمپنیانې چې ټوله خپل مصارف او خپل ستونزې چې حل یې کړه چې نورې څخه ګټه ووتله په یو کال کې دا GDP او GNP چې دی دا ټول په یو کال کې حسابېږي. بعضې دي په 3 میاشتو کې هم حسابوي بعضې شپږ میاشتې کې هم حسابوي مګر په مجموع کې جهاني سطح باندې یو کال حسابه کېږي. څه شو؟ اوس د نیشنل پروډکټ کیسه هم هغه ده. دلته څه کوي د کوکا کولا پر ځای او د اتصالات پر ځای باندې راشکو بابا خپل مصارف وایي چې ورور ما په ټورنټو کې خپل کارګرو ته مایان ورکړي دي هغه باید حکومت ما باندې حساب نه کړي ځکه چې ما کارګرو مایان خوړلي دي او مایان چې دي د دوی نسته تللي زما څخه پیسې تللي دي. نو دی راشکو بابا خپل د کارګرو مایان هم زموږ په نت داسې کې راوړي نیشنل پروډکټ کې NNP کې اکې دی. نو چې په ټورنټو کې هم اوسې او مایان هم ونه خورئ نو دا خو ګناه ده. الکوزی هم همدغه کار کوي خپل د ټولو کارګرو خپل هر څه اخراجات خپل مصارف د هر څه باسي عزیزي بانک او سوپر کولا او کامیار او سلام دا ټوله دا کارونه کوي او د دې څخه بیا په عموم کې یو خالصه ملي داسې راباسي ګټه راباسي. تاسو نن په دې درس کې 5 موضوعات 6 موضوعات باندې ښه پوه شوئ. تر ټولو مخکې په GDP خو پوه شوئ په GDP خو هم پوه شوئ پسې GNP هم پوه شوئ NDP باندې هم پوه شوئ NNP هم پوه شوئ په دې شیانو خو ټول پوه شوئ مګر دلته مې هم یو بل شي اشاره هم کړې 2 اشارې مې کړې دي په اشارو باندې تاسو پوه شئ اوسئ. اولا په دې باندې هم پوه شوئ چې سوپر کولا زموږ خپل کمپنۍ ده او کوکا هالکوزی مو خپل کمپنۍ ده مګر کوکا کولا او پیپسي زموږ کمپنۍ نه ده. د هغه ګټه نمایزي که مو سوپر کولا او هالکوزی که هر څه دي خپل یې ورشئ خپل شی مو دی پیسې خارج ته نه ځي ګټه زموږ خپل ده. بله ګټه چې مې دلته اشاره کړې دلته مې په پټه یو اشاره کړې ده. دې تصویر که ستاسو په یاد وسي دا هغه تصویر دی چې افغانو هنجونو په لومړي ځل باندې یو تیاره خپله په هوا کړه ټول کارونه افغانو هنجونو مخته وړل او په دې کې ولسمشر غني نیمروز ته ولاړ. دې شیانو ته فکر وکړئ نو دا ساده فکر نه دی او د دې ټولو موضوعاتو ګټو سره دا عکس باندې فکر وکړئ چې افغان هنجونو تیاره پورته کړې ده تیاره یې رسولې ده یعنې افغان هنجونې تر هیچا کمې دي. ژر تر ژر ورته مکتوبونه خلاص کړي. قسم درته خو افغانستان که دغه هنجونې جوړ نه کړي په نایرنو یې به لکه جوړ کړي. دا و د نن ورځې درس GDP GNP NDP NNP او ورسره د ملي ګټې. تر بیا هم په الله سپارم.
چینل سبسکرایب کړئ. خپل کمنټونه ضرور ولیکئ راته. ستاسو کمنټونه زه ووینم څه شی غواړئ نور. مننه.